په لغمان کې د بخاریو د پلور کچه راټیټه شوې. د هوا په سړېدو سره د هیواد په سړو سیمو کې د بخاریو بازارونه ګرمیږي. هر څوک په دې تپ او تلاش وي چې له نورو مخکې د خپلو کوچنیانو د ښه ژوند په پار د ناستو په خونه کې بخاري ولګوي. خو برعکس په لغمان کې د حلبي سازانو کارونه په ټپه ولاړ دي او له خپل کاروباره زګیروي کوي. وایي چې د پلور برخه یې د تیر پر تله ډیره کمرنګه شوې ده. عبدالغفور ملنګزوی له تیرو 14 کالو راهیسې په مهترلام ښار کې بخارۍ جوړوي. وایي چې پخوا به یې د ورځې په اوږدو کې 10-12 بخارۍ خرڅېدې، خو اوس یې 2 الا 3 خرڅېږي. د پخوا په پرتله ډېر کم شوی دی. اوس که دا بیروبار دا صحیح ده، دا وینو چې د بخاري سازانو ترمنځ بیروبار روان ده، خو دی صرف څه کوي؟ بیه کول کوي. یعنې توان نه لري. یو بخارۍ 1300 روپۍ ده. مخکې به یو بخارۍ کې 1500 روپۍ پاتې کېدلې، اوس یو بخارۍ کې 100-1.5 روپۍ پاتې کېږي. خو ستا د ده په سره خلک ډېر بېچاره خلک راځي بیه کوي. یعنې د سهار نه تر ماښامه پورې یا به 2 بخارۍ یا به 3 بخارۍ خرڅېږي، مخکې به 10-12 بخارۍ. دی د بازار د سوړوالي علت د خلکو بېروزګاري او اقتصادي ستونزې یادوي. علت د خلکو د اقتصادي مشکلات، بېکاري ده، بېروزګاري ده. خلک له فقر او غربت سره لاس او ګرېوان دي، او چې تر څو پورې یا مریض ونه لري یا ماشوم ونه لري، ښه مجبوره نه شي. یو خو خصم قیمته دی 50 روپۍ په کاردار و، اوس چې په کیلو کې 80 افغانۍ وي. یو بیچاره کې یو مثال یو کراچۍ ګرځي، هغه د 100 روپۍ مزدوري کوي، دا به د توان د 1300 کومه چې یو بخارۍ واخلي. خانزی هم په دې مارکیټ کې له 3 کالو راهیسې کار کوي. دا وایي چې موږ په کال کې 3 میاشتې کار کوو او 9 میاشتې بیکاره یو. او فعلا دغه 2 کاله 3 کاله کېږي دغه مارکیټ کې موږ هڅې او دغه ژمي کې زموږ کارونه لږ زره کېږي 3 میاشتې که نه، او نور دغه 9 میاشتې موږ وزګاره شو. خو بیا هم شکر ده موږ خدای نه شکرګزاره شو، دغلته کاروبار لرو که نه. خانزی وایي سږ کال ته یې هیلې زیاتې دي. که په روانو میاشتو کې هوا نوره هم سړه شي نو کار به یې پرمختګ وکړي، او که نه نو له سختو اقتصادي ستونزو سره به مخ شي، ځکه چې د بخاریو وسایل او بیلرونه یې په پور. اونده خبر همدغه دی چې کاروبار زموږ په دې خراب دی چې دغه کاروبار موږ کوو که نه، شکر ده زموږ یعنې بخاري خرڅېږي، خو نسبتا د تېر کال نه څه کال په دې کار خراب دی چې هېڅ څوک سرمایه نه لري، پیسې نه لري. خلک دغه مثلا اوسپنه راوړي که بل شی راوړي، د ټول د خرڅ معامله ده. خو په دغه خرڅ معامله کې اوس موږ خپل کار روان کړی ده. کار په دې خراب دی څه کال چې څوک پیسې نه لري.